د ولسی جرګې وکیلي 3 ځوانان د زده کړو لپاره بهر ته واستول. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي یا وکیله پروین محمدي وایي چې 3 تنه ځوانان د لوړ زده کړو د ترلاسه کولو لپاره بهرنیو هیوادونو ته استولي دي. پروین محمدي چې له کندهار څخه ولسی جرګې ته بریالۍ شوې ده، په خپل فیسبوک پاڼه یې پوسټ لیکلی دی چې د زده کړو په برخه کې له 3 ځوانانو سره مرسته کړې ده. نوموړي په خپل پوسټ کې مخکې لیکلي دي چې 3 ځوانان د تحصیل په برخه کې چې ډېرې ستونزې درلودي د لوړ زده کړو لپاره بهرنیو هیوادونو ته واستول. نوموړي همداراز په خپل پوسټ کې مخکې لیکي چې په دغه ځوانانو کې امام الدین جلیلی د انجینرۍ لپاره ترکیې ته، عبدالخالق قربانی او ستایش نبیزاده د طب په برخه کې هندوستان ته واستول. نوموړي په دې تړاو څه نه دي ویلي چې دغه ځوانان کله یادو هیوادونو ته استولي دي. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي پروین محمدي په دغه پوسټ باندې ډیرو کسانو هم ستاینه کړې ده او نوموړي څخه یې هیله څرګنده کړې ده چې له نورو ځوانانو سره د لوړ زده کړو په برخه کې مرسته وکړي، ترڅو هغه ځوانان چې نشي کولی د اقتصادي ستونزو له امله خپلې لوړې زده کړې بشپړې کړي، هغوی به وتوانیږي چې د نوموړي په مرسته لوړې زده کړې ترلاسه کړي. څارنوال محمد زی حیدري نوموړي ته لیکلي دي چې ستاسې صادقانه خدمتونه د کندهار د ولس لپاره نه هیرودونکي دي. خو یو بل تن بیا ورته لیکلي دي چې له نومونو څخه څرګندیږي چې د کندهار ځوانان دې نه دي استولي. هغه ترې هیله کړې ده چې د کندهار ځوانانو سره دې مرسته وکړي ځکه چې لومړی حق د دوی دی.